السلام علیکم ورحمت الله. په دې د ټول به جوړ او روغ یاست. نن به زموږ ستاسو موضوع ان شاء الله انسرت سټیشن یي. انسرت سټیشن کې موږ تاسو کولای شئ د کتاب یا بل څه په اړه باندې معلومات داخل کړو. موږ تاسو به راسو لومړی به دا کلیک کړو اډ نیو سورس ته به راسو. اډ نیو سورس چې کله موږ تاسو رالو دلته موږ تاسو ورته انتخابوو چې د چی په اړه معلومات لیکو. زه راځم دلته ورته انتخابوم تر څو د کتاب په اړه معلومات ولیکم. کله چې مو کتاب انتخاب کړئ نو لومړی موږ تاسو ته راځي چې لیکوال یې څوک دی. نو دلته په ادر کې موږ تاسو کولای شئ چې لیکوال ورته ولیکو. فرض کړه زه ورته لیکم چې احمد تر څو پورې بیا لیکوال په ځای کې راسي. کارپوریټ ادر کې موږ تاسو لیکوال لیکلی شو، خو دلته فرق دا دی چې په ادر کې یوازې انفرادي شکل سره لیکوال لیکل کېږي که یو نفر کتاب لیکلی او کارپوریټ کې بیا چیرې یو سازمان یو ادارې کتاب لیکلی وي نو دلته بیا د هغه ادارې نوم لیکل کېږي. ټایټل کې عنوان ورته لیکو، په ییر کې کلونه کال لیکو چې په کوم کال کې دا کتاب لیکل شوی دی. همداسې په سیټي کې موږ تاسې ښار ورته لیکو، پابلیشر کې د چاپ تاریخ ورته لیکو چې کوم وخت دا چاپ شوی ده، او ایډیشن کې ورته لیکو چې دا څوم ایډیشن ده. زه راځم ټول شیان پرې کوم. فرض کړئ دا ورته لیکم چې دا د افغانستان په اړه لیکل شوی ده. اوس موږ تاسو دلته معلومات ورته ولیکل چې عنوان چې دی د افغانستان ده په 2000 کال کې لیکل شوی ده، په کلات ښار کې لیکل شوی ده، او پابلیشر یا خپرندویه ټولنه یا هغه اداره چې د غلم د افغان په نامه اداره ده چې دا یې راته خپور کړی ده او چاپ کړی ده. او همداسې ایډیشن یا کوم تغیرات چې موږ په فکر راوړل دي د چاپ نوبت دریم ټول چاپ شوی ده، په دې کې تغیرات راغلي دي، ایډیشن یې دریم ده. که غواړئ نورې خانې ورسره اضافه کړئ شو آل بیبلوګرافي فیلډز به ورباندې کلیک کړئ تر څو پورې تاسو د نورې خانې هم اضافه کړئ او له دې خانو څخه هم استفاده وکړئ. که مو نورې خانې نه اضافه کولې نو یوازې دلته راسره ټیک مارونه چې ورته راغلي دي دا ستوري نښانونه چې دي دغه خانې ضروري دي چې باید ډکې شي. نورې خانې که ډکې شي که نه شي فرق نه کوي. موږ تاسو به اوکې کړو تر څو پورې راته جوړ شي. په لاند شکل سره جوړ شو، په غټ شکل سره موږ تاسو داخلولی شو، څنګه چې مو خوښ وي هغسې یې داخلوو. دوهم دلته موږ تاسو لرو اډ نیو پلیس هولډر لرو. اډ نیو پلیس هولډر کې موږ تاسو کولای شئ یوازې یو نوم ورته ولیکو تر څو پورې هماغه نوم ورسره راشي. زه فرض کړئ احمد ورسره لیکم نو یوازې همدغه د احمد نوم به ورسره راځي، هغه نوم به یوازې ورسره موجود وي. منیج سورس کې موږ تاسو کولای شئ تغیرات ورباندې راوړو. دا مخکیني چې ما کوم جوړ کړي دي زه یې لرم هغه ټول دلته راته شته، او دا بیا کرنټ لیست ته په دې اوسني ډاکومنټ کې چې یوازې ما جوړ کړي دي هغه دي. نو کولای شئ له یوه لیست څخه یوه ته کاپي کړئ، له بل لیست څخه بل ته کاپي کړئ. د کاپي په واسطه باندې موږ تاسې کولای شئ. په ډیلیټ کې موږ تاسې کولای شئ چې له منځه یې یوسو، او په ایډیټ کې کولای شئ تغییر پکښې کې راولو، معلومات بیا راته راخلاصوي. هر تغییر چې مو پکښې کې راوستی هغه تغییر پکښې کې راوستی شو. په نیو کې کولای شو یو نوی معلومات هم ثبت کړو تر څو پورې بیا په کتاب کې راته راشي ورسره. د دې لپاره چې دا وکاروو لومړی به راسو د معلومات په داخل کړو. داسې په لاند شکل یې زه نه غواړم، زه غواړم چې په دې شکل سره یې داخل کړم تر څو پورې ټول راته معلوم شي. نو دا بیبلوګرافي به راخلاص کړو. اوس چې مو له دې ډیزاینونو څخه کوم ډیزاین خوښ شو هغه به ورباندې کلیک کړئ، هماغسې به درته راشي. اوس له دې ځایه تاسو کولی شئ د سټایلونه یې وربدل کړئ. کوم ډول سټایل چې تاسې غوښتی هغه سټایل چې بدلولی شئ، بیا په هماغسې شکل کې تاسو ته ښودل کېږي. هغه معلومات چې موږ تاسې لیکلي او ترتیب کړي مو هغه ټول اوس دلته راته ښودل کېږي. دا به د کتاب په سر کې راته ښودل کېږي تر څو د کتاب په اړه باندې عمومي معلومات وړاندې کړي. همداسې دلته موږ تاسې انسرټ کیپشن هم لرو. انسرټ کیپشن بیا د جدولونو لپاره کارېږي یا د شکلونو لپاره چې موږ تاسې ماخذ ځینې ولیکو. موږ تاسې به راسو لومړی به دا راخلاص کړو. کله چې مو راخلاص کړي نو موږ تاسې به معلوم شي دلته موږ تاسې د جدولونو، شکلونو او ریاضیکي فارمولو لپاره ماخذ جوړوو. موږ تاسې به یوازې پر جدولو باندې عملي کړو تر څو پورې راته معلوم شي. زه یو جدول جوړوم. جدول چې مو کله جوړ کړئ اوس راځو ریفرنس ته، او په ریفرنس کې انسرټ کیپشن باندې کلیک کوو. دلته ما پښتو باندې جدول ورته لیکلی دی یا په انګلیسي باندې ټیبل هر یو چې مو راختی. که مو چیرې پښتو یو شی ورته لیکئ دغه نیو لیبل ته راشئ، دلته څو سرچ شئ تا ورته ولیکئ هغه راځي. ما جدول لیکلی دی، یو دوه شمېره به کمپیوټر خپله ورسره بدلوي، ورته اوکې کوم یې. کله چې زه اوکې کوم، کله چې مو اوکې کوئ نو موږ تاسې ته دلته جدول راغلی او جدول یې ورسره لیکل شوی دی چې دا موږ تاسې بیا په فهرست جوړولو کې مرسته کوي. همداسې کولای شئ نور جدولونه هم جوړ کړو. زه راځم دلته ورته وایم چې دا دې اتومات جوړ شي. نو موږ تاسې بیا راځو دغه انسرټ کیپشن ته. انسرټ کیپشن ته چې کله موږ تاسې رالو له دې ځایه کوم څه چې موږ تاسې خوښ وشي اتومات دې جوړ شي هغه انتخابوو. ته موږ تاسې ټیبل پیدا کړو. کله چې مو ټیبل پیدا کړئ ټیبل به ټیک مارک او اوکې وي. که اوس یې مو اوکې کړئ موږ تاسې چې هر وخت ټیبل جوړوو نو ټیبل ته به اتومات شکل سره دغه نوم ورکول کېږي. تاسې یې وینئ ټیبل دوه یې ورسره واخلئ. همداسې که زه وغواړم مخکې ورسره ځم چې هر څونه چې زه وغواړم نو په هغه اندازه باندې موږ تاسې ته راځي. بل جدول هم جوړوو. د بل جدول جوړېدو سره به موږ تاسې ته اتومات هغه نوم ورته ورکول شي. دا درې جدولونه موږ تاسې جوړ کړئ نوم ورته ورکول شو چې دا ټول موږ تاسې په کیپشن کې کولی شو. که مو دغسې نوم ورکوئ له دې ځایه نوم انتخابوو. دلته ورته انتخابوو چې دا نوم دې تر جدول لوړ راشي، که ابا په انتخابو لوړ به راشي، او که بلو انتخابو تر جدول لاندې به دا نوم لیکل کېږي. دا ټیک مارک که چیرې موږ تاسې ولګوئ بیا نوم ځینې ایسته کېږي. دغسې یو دوه او درې شمېره ورکول کېږي. خو ټیک مارک که نه ولګېدلی بیا نوم ورته ورکول کېږي. په ډیلیټ لیبل کې بیا که چیرې تاسو په نیو لیبل کې لکه ما چې جدول جوړ کړی دی داسې مو یو شی جوړ کړی ډیلیټ لیبل کې دا بېرته له منځه وړلی شئ او ډیلیټولی شئ. په نمبرینګ کې د نمبرو تنظیمات کولی شئ چې کوم ډول نمبر دې راسي. هر ډول نمبر چې دې خوښ وو، ABC دې خوښ وو، الفبا دې خوښ وو، رومي عدد دې خوښ وو،
کولای شي ورسره انتخاب یې. که همداسې چپټر نمبر هم ورسره انتخابولی شي، بیا که ته چېرته چپټرونه ولرئ نو د هر چپټر نمبر به هم ورسره ذکر شوی وي، ورسره راغلی وي. موږ داسې چې کله تنظیمات ترسره کوو، اوکې کوو تر څو پورې جدول هماغسې راته جوړ شي. موږ جدول مخکې یو نوم درلودی، ځکه اوس دویم نوم راته داخل شو، زه بېرته یو نوم ایسته کړم تر څو پورې هماغه جدولونه پاتې شي. اوس راځئ فهرست یې جوړو. د جدولو د فهرست جوړولو لپاره چې موږ کله په کپشن کې نومونه ورکړو، انسرټ ټیبل اف فیګر ورباندې کلیک کوو. کله چې مو دا ورباندې کلیک کړئ نو موږ تاسو ته به فهرست جوړ کړي. هماغه د فهرست تنظیمات چې موږ تاسو مخکې ویلي وو، هغه تنظیمات ټول ورسره موجود دي. یوازې راشئ له دې ځایه به انتخاب کړئ ستر شکلونو لپاره فهرست جوړه یا د شیټ لپاره جوړه. اوس د جدول لپاره جوړوم، دلته جدول انتخابوم او اوکې کوم. کله چې مې اوکې کړئ نو موږ ته به وایي چې جدول اول و، دوم و، درېیم داسې دا په دوهمه صفحه کې یا په هره صفحه کې چې دوی راکړي په هماغه صفحه کې به ورسره موجود دي. که چېرته موږ تاسې راسئ یو جدول بل جوړ کړو، جدول مو یو دانه بل جوړ کړئ. اوس موږ تاسې له اپډیټ څخه استفاده کوو تر څو دې ځای کې راته راسي ریفرنس ته راځي. په ریفرنس کې به دلته اپډیټ ورباندې کلیک کوو. اپډیټ چې مو کله کلیک کړئ نو موږ تاسې ته به راسي. اول اپډیټ یوازې د صفحو نمبر کې تغیر شوی درته اپډیټوي، دوهم اپډیټ کې ټول فهرست اپډیټېږي. نو زه دوهم اپډیټ انتخابوم تر څو پورې هغه جدول چې موږ تاسې اوس جوړ کړئ، هغه جدول هم راته په لومړۍ صفحه کې د فهرست ورسره اضافه شي. کراس ریفرنس کې موږ تاسې ویلي اوس بیا د مخکینیو ساحو څخه معلومات راخلي. کوم ساحو چې موږ معلومات لیکلي فرض کړئ موږ تاسې هیډینګ لیکلی دی یا مو دلته بوک مارک یو شی ثبت کړی دی، فوټ نوټ د ورقې په پای کې مأخذ د کتاب په پای کې مأخذ د فزیکي فارموله د شکل د ټیبل د یا دغه جدولونه او هر شی چې تا لیکلي دي هغه ټول دي. زه دا جدول انتخابوم او بیا دلته راځم دغه جدولو څخه ورته دا جدول څلورم نوم راته راواخله. کله چې دلته انسرټ ورباندې کلیک کوم نو ماته به هغه نوم راخیستل کېږي. اوس موږ تاسې ته هغه جدول څلورم نوم ورسره راواخیستل شي. داسې د هرې برخې معلومات چې تاسې غواړئ له دې ځای څخه راخیستی شي. راتلونکي موضوع کې به انشاءالله پر مارک انټرای او مارک سټیشن باندې کار وکړو. تر بیا بلې ویډیو هم پر الله سپارم. ښې چارې.